د مسعود لنډغرو ته د کورنیو چارو وزارت لخوا سخت اخطار. دا چې کورنیو چارو وزارت تازه د مسعود لنډغرو ته څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. کورنیو چارو وزارت وایي د شهید اونۍ د نمانځلو په نوم د تورو ښیښو د موټرو کاروانونه او باشانو او د نظام اخلالونکو او د هوایي ډزو کوونکو سره به جدي چلند کیږي. د شهید اونۍ د نمانځلې کمیسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې که هر څوک د عامه نظم د اخلال او ګډوډۍ لامل شو، امنیتي ځواکونو ته صلاحیت ورکړل شوی چې وینیسي او جدي قانوني چلند ورسره وکړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي هیڅ ملکي شخص حق نه لري له نظامي یونیفورم څخه ګټه واخلي او وسله وګرځوي. دغه راز هیڅوک حق نه لري د تورو ښیښو بې اسنادو بې پلیټه او غیر قانوني موټر وګرځوي. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې ترې ضبط یې کړي. په دې اعلامیه کې زیات شوي هیڅوک حق نه لري د موټرو کاروانونه په سړکونو د ښار له یوې څنډې بلې څنډې ته بوځي او له دولتي موټرو استفاده کوونکي به هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي. کورنیو چارو وزارت هر کال په همدې مناسبت اعلامیې خپروي، خو د وږي پر 18 د دغو کاروانونو او د نظم اخلال کوونکو په کنټرول کې پاتې راځي. تیر کال له اوباشانو سره د کورنیو چارو وزارت د جدي برخورد له امله د جمعیت اسلامي یو شمېر مشرانو د امنیتي ځواکونو پر چلند انتقاد وکړ او دا کار یې ظالمانه وباله. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.